ملګرو نیلم ګل هغه بیا په ژړا شوې ده. نوې ویډیو یې راغله ده، نو آیا په نوې ویډیو کې هغه څه وایي؟ ویډیو وګورئ. یاره څنګه یې ملګرو؟ ښه ارتباطونه یې ښه دي ملګرو. ما په دې فیسبوک کې ما دا ویډیو وکتله، ویډیوګانې. زموږ دا ملک چې دی نو زموږ ملک ډېر په بد حالات باندې روان دی. دا ټول خدای پاکه په خپلو کورونو کې واپس یا الله خدای پاکه موږ ستا مسلمانان یو. خدای پاکه زما په دې خلکو باندې خدای پاکه دړه دنیا ورانه ده. قسم په خدای زما د زړه دنیا ورانه ده. چا دی چې اوس ټول یو موټی شو په شریکه باندې چې دی نو موږ د په دې ملګرو په سوشل میډیا باندې د ګل چاهت چې کومه قصه روانه ده، یعنې د ختمېدو نه ده. اوس هم ویډیو اپلوډ کوي او په هغې کې هم کله جاړي او کله یو څه او کله بل څه کوي. قسمه خلک پې هم ویډیو جوړوي. کم فنکاران چې دي هغه هم راپاڅېدلي دي، نه علاوه کم شاعران چې دي هغه هم راپاڅېدلي دي. لکه هر قسم خلک په دې باندې ویډیو جوړوي، خپل ریاکشن چې دی هغه پې شو کوي. چاهے ګل چاهت سره څوک وایي چې غلطه شوې ده، څوک وایي چې صحیح شوې ده. هر سړی د خپل ذهن مطابق هغه سوچ پې کوي. نو پهله مونږ هم په دې باندې ډېرې ویډیو جوړې کړې وې، په هغې کې د چې کم فریاد کوو مونږ هم ویل آیا د خواجه سرا د هغه سره ډېر زیات زیاتې شوی دی. خلکو له هغه داسې نه دي کول پکار. بیا چې کم دی کم خبرې چې رالي مخې ته، کم نور داسې کسان چې هغوی چې خپل کم ریاکشن وښودی، وایي چې ګل چاهت په سعودي عرب کې ونو کم ملیشه چې کم پولیس چې وو هغو به دا تنګوله، او دې چې کم دی هغه وایي پښتانه بدنام کړو. پښتنو ته به ویل چې ما پښتانه تنګوي او تنګوله به اصل کې کومه شورته چې د سعودي عرب هغې به تنګوله به هم په دې وجه چې دی به کله د سړو جامې او کله به د ښځو کپړې اچولي. نو په هغه وجه به هغه ورته ویل چې آیا ته ښځه یې که سړی ده، موږ ته ځان صحیح وښایه. نو دغه وجه وه. بیا د هغې نه پس به راپاڅېده ویله چې زه پښتنو چې کوم دی هغه بدنامه کړم. نو اوس چې کوم پښتانه دي هغه ټول د ګل چاهت خلاف شوي دي. یعنې په هغه ټایم کې د ګل چاهت سپورټ وکولو، اوس د ګل چاهت خلاف شوي دي چې آیا ګل چاهت مونږ دوکه کړو. داسې قسمه خبرې هغه مونږ ته وکړې. نو اوس چې کوم دی داسې قسمه که مونږ وګورو کم نجیب حافظ چې کوم د هغې هم په هغې ویډیو راغل و. دې نه علاوه کم شاعران رونه چې دي ضمیر خان ضمیر صاحب هم په ویډیو راغل. د نورو خلکو ویډیوګانې هغه هم را روانې دي. نو دغه بله ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.